د غریب سړي روژه په یو کوچني کلي کې یو ډیر غریب سړی اوسېده. د هغه نوم رحمت و. د رحمت کور د خټونه جوړ و. د کور په کونج کې یوازې یو زوړ بستر او یو مات لوښی پروت و، خو د هغه زړه ډیر پاک و. په الله ډیر باور یې درلود. کله چې د میاشت شروع شوه، ټول کلی خوشحاله و. خلک په بازار ته تلل، خوراکونه به یې اخیستل او د روژې لپاره به یې تیاری کاوه. خو رحمت سره هیڅ نه و، نه وړه نه خرمان هم پیسې. رحمت اسمان ته وکتل او ورو یې وویل: ای الله، ته خو بې نیازه یې. روژه زه ستا د رضا او د خپل نفس د اصلاح لپاره نیسم. هغه د ورځې له شروع نه تر ماښامه سخت لوږه او تنده تېره کړه. خلک به د هغه مخې ته ښه خوراکونه خوړل، خو رحمت یوازې اوبه هم نه لرل. خو بیا هم هغه صبر کاوه. ماښام ته لږ وخت پاتې و. رحمت په زړه کې سوچ کاوه: نن به زه روژه پسې ماتم. زما په کور کې خو هېڅ نشته. هماغه وخت د کلي له لوري یو ناشنا مسافر ورو د هغه د کور خواته روان و. مسافر د رحمت له لاسه هغه وچې ډوډۍ او اوبه واخیستې. د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې. لږ وخت چوپ پاتې شو. بیا یې وویل: ای رحمت، ته پخپله هم وږی، خو بیا دې هم خپل د روژې ماتولو شی ماته راکړه. رحمت موسکی شو او وویل: مېلمه، د الله رحمت وي. که زه صبر وکړم، الله به ما هېڅکله یوازې پرېنږدي. مسافر لږه شېبه اسمان ته وکتل، بیا یې لاس د دعا لپاره پورته کړ. ناڅاپه د رحمت په زړه کې عجیب سکون پیدا شو. مسافر وویل: ای رحمت، الله ستا صبر او نیکي قبوله کړه. هغه د خپل کڅوړې نه لږه ډوډۍ، خرمه او پیسې راویستې او رحمت ته یې ورکړې. رحمت حیران شو، وویل: دا ولې؟ مسافر موسکی شو. دا د هغه چا لپاره دی چې خپله لوږه هېره کړي او بل انسان ته خواړه ورکړي. رحمت هغه شپه خپله روژه په خوشحالۍ سره ماته کړه. د هغه زړه له شکر نه ډک شو. پوه شو چې څوک چې په سخت وخت کې نیکي کوي، الله یې هېڅکله نه هېروي. پای د کیسې سره: کله چې انسان صبر او سخاوت وکړي، نو الله ورته له داسې ځایه رزق ورکوي چې هغې فکر هم نه کوي.